بس دا پراکټیکوم چې و زما دپاره ډېر ښه و. ما مخکې داسې المان کې کوم کار نه و کړی. دا پراکټیکوم چې و د مکتب د طرفه و 1 میاشت. په هفته کې مې 15 ورځې کار کو، تر 8 بجو نه واخله تر 3 پورې. ټول مزل مې 1 ساعت و چې دلته به راتلم کار ته او بېرته به تلم. خو یو څوک وغواړي چې پراکټیکوم وکړي، شرکتونو ته دې لاړ شي، هلته دې پوښتنه وکړي، که نه د انټرنېټ نه دې استفاده وکړي. انټرنېټ کې هم پیدا کېږي. کله چې کار ډیر وي دا غوره ده چې یو څوک وي څو له ما سره مرسته وکړي، ځکه زه یوازې ټولو کارونو ته نه رسیږم. زه د ښوونځیو د پراکټیکوم لپاره یو سرټیفیکیټ ورکوم چې پر وخت راتګ، چلند، ډله ییز کار، نور چې مهارتونه او نوي زده شوي شیان پکې لیکم. دا پراکټیکومونه چې ما کړي دا زه بیا په خپله سی وي کې لیکم. سرټیفیکیټ چې دی وغواړي کوم هلته کار وکړي، هغه کار رئیس تا نه پوښتنه کوي کوم هلته دې پراکټیکوم کړی یا نه، نو دا تا سره ډېره مرسته کوي. نو پراکټیکوم د یوې هفتې دپاره شته، د میاشتې دپاره 6 میاشتې دپاره قسما قسم فرمې دي. د ادارې ډول تل مهم دی. دا ښیي چې پراکټیکوم څه ډول دی. د بلګې په ډول د ښوونځیو پراکټیکوم دی، د خپلې خوښې دی او که د اوسبیلډونګ پراکټیکوم دی. زموږ زیات ملګري دي هغه د مختلفو ملکونو دي، هغه چې دی زیاتو ته ډولډینګ لګېدلی دی او غواړي چې دلته خپل ژوند برابر کړي او اوسبیلډینګ پیدا کړي. هغه لاړ شي اوسلندر بهوردن ته، هلته ولاړ شي اجازه راواخلي زه داسې یو پراکټیکوم کومه، نو بیا پکې اوسبیلډینګ وکړي. قسما قسم پراکټیکومونه دي، په انګلیسي کې هم شته، په الماني ژبه کې هم شته. نو باید ته چې باید کوم پراکټیکوم کې او کوم کار کې هغه چې کومې ژبه پورې اړه لري باید هغه ژبه ستا یاده وي. دلته ما په خپله باغوانۍ کې پراکټیکوم وکړو، تجربه مې پکې پیدا شوله او خوښ مې نه شو. نو بیا غواړم په آینده کې د نجاري پراکټیکوم ترسره کړم.